قدرمندو و اسلامی تاریخ کې دوه شیونه اهم ده. یو دا ده چې اسلام او مسلمانان کله هم داسې ساحو علاقه ته داخل شوی وي هغه د جهاد په ډګر کې وي او جهاد سره نظامونه بدلیږي. او دویم رکن عظیم دعوت ده. دعوت سره عقاید او اعمال بدلیږي. جهادونو سره نظامونه بدلیږي. دعوت سره عقاید او اعمال بدلیږي. جهاد مجاهدینو وکړه، نظام بدل شو. اوس په اول خط کې تاسو یاست. د ملت، د انسانانو، د مسلمانانو عقایدو باندې چې څوک کار کوي هغه تاسو یاست. په اعمالو چې څوک کار کوي هغه تاسو یاست. ځکه اعمال او عقاید او نظریه او مفکوره دا په تبلیغ او په دعوت تبدیلی دی شي. مجاهدینو جهاد وکړه، پروردگار عالم بری ورک. استاسو وخت ہے، زمینہ اللہ تاستا مساعدہ کړی ده. تمام مشکلات موانع اللہ رفع کړی ده. تمام ضروریات امکانات اللہ مساعدہ کړی ده. مابین کې داسې لاره نشته چې څوک تاسو ته مانع شي. مولاي صل وسلم دائما